ګیلي ګیلي چې ودرېدلې پښتو چې لږ کته شه فارسی میں کم تاسو اردو میں تھوڑا نیچے ہو جاؤ انگلش میں کم ڈون بلوچی میں شیف جڑی د سواد د کوهستان خلک پړتې پړتې لاندې چړتې لږ د مور او پلار لپاره کته شه لږ د مور او پلار لپاره کته شه ګورې چې مور او پلار دې ونه بخي والله اخي کته شه Almighty Allah says, إِنَّهُ لِي Quran. Don't speak with your parents. If someone wants to speak or if someone has the zeal of faith to speak with his own mother, then he must speak like that woman who speaks with her children. Come down, my نکته کیږي لږ د خوږې مور لپاره کت شه پدر از خاطر پدر و مادر جدا نمیشه از خاطر پدر و مادر جدا نمیشه یا کمک از خاطر زن خود داشت بعد افتخار يا وقت تشويق وقعي تشويق